سلام درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهمه او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر، د حزب اسلامي مشر وایي افغان حکومت دې له فرانسې سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې پرې او خپل سفیر دې افغانستان ته راوغواړي. ګلبدین حکمتیار چې د فرانسې له لوري حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د غندنې هدف یوې ناستې ته وینا کوله، وویل حکومت دې ژر تر ژره په کابل کې د فرانسې سفارت هم وتړي او د اعتراض په ډول دې له یاد هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړي. دوهم خبر، د کاپیسا امني قمندان په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی. د کاپیسا امني قمندان جنرال فرید احمد مشل پرون په داسې حال کې چې د السای ولسوالۍ څخه پر لاره وو د قرغول کلي کې د ولسوالو له کمین سره مخ شوی دی چې په پایله کې د نوموړي موټر چلونکي وژل شوی او خپله دی ټپي شوی دی. دریم خبر، د ولسمشر غني په حضور کې د متحده اماراتو له یو شرکت سره د هیواد په څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د هوایي ډګرونو د امنیتي خدمتونو، عملیاتي مدیریت، ځمکني خدمتونو، سیستم جوړول او ټیکنالوژي تازه تړونونه لاسلیک کړای شول. څلورم خبر، پاکستان د ویزې په برخه کې خطرناک هیواد وبلل شو. د اروپایي ټولنې د پارلمان یو شمېر غړو د ویزې په برخه کې پاکستان خطرناک هیواد بللی او پر دغه هیواد د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړي ډومینګ بیلډ ادعا کوي چې پاکستان کې نه یوازې د اروپایي ټولنې پاسپورټونه پلورل کیږي بلکې په خبرې د ورانکارۍ په فعالیتونو کې لاس لرونکو کسانو ته ویزې هم ورکول کیږي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې څلور خبرونه به مو راسره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.